حضرت ابو سلمہ دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ زوی دی وی چې دا عبداللہ ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زوی دی عبداللہ داغه نکاح کې یو جنې وه داغه جنې نوم عاتکه او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هغه صحابي دي چې عشره مبشره کې دي چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د 100 کسانو په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه استي دي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان دي د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خدا لس پکې د اوچتې منطوي لري نومونه په یو مجلس کې اغشتي چې دا جنتیان دي ایک زید ابن عمرو ابن نوفل صحابی دی نو دا عاتکه دا غلور دا واده پچا دا واہ واہ دا حضرت ابو بکر بزوی عبداللہ ابن ابی بکر محبت سمره دی ماشاءاللہ دا سے محبت په دنیا کې د چانو لکه ردی دواړو چې بس په سفر بته عاتکه ته وېزو او زم در سره تفکر کې بابا وسره یو ځای بالکل یو ځای یو شان جون خپل د مینې جون دومره د مینې جون چې عربو به څلور ښځې کولې د عاتکې د خپل زوی ته خپل خاوند ته وی د حضرت ابوبکر صدیق د زوی ته عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته کوم وی که زه مړه شم ما نه پس به بله ښځه نه کړي دی ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته ما نه پس بل خاوند نه کړي د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوال هم کو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي دومره مینې ده په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس به بله ښځه نه کړې که زه مړه شم وی بلکل وعده ده عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کړې چې جنت کې موته دوه په دوی بل څوک را سره نه عاتکې داسې وکړه وی بلکل وعده ده وی ښه یو قیمتي باغ مې درپسې لیکم ډېر قیمتي باغ هغې راواغېسته او دې ښځې له یې ورکړه او دې پسې ولیکه وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کړې ژوند به دې سینګوي نو دا باغ دې په دې به خپله ګزاره کړي دومره خوښ او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا د معنی درته کوم وی زه قسم خورم دا ښځه وایي دې خاوند ته آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبرا چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي د غم اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم دا خو جوادي وکړي بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډکي که ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی غبرا مدد دهر ما غنت حمامت ایکتا وما ترد اللیل الصباح المنورا وی تر کمې پورې به زما سترګې ګرمې اوښکې به یې او تر کمې پورې به زما وجود تر کمې پورې به زما وجود خیرن پیرنې لامبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتره په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز نه ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخیږي او سبا شپه پې ختمېږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راخیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبم به نه لیکن عجیبه دا وه چې خاوند عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ
چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه 40 ورځې پس وفات شو. د مینې ژوند ختم، د محبت ژوند ختم شو، وفات شو. چې خاوند دی وفات شو، خدا په ډېره پریشانه وه، انتهایی خفه وه، لږه نه. نو یو صحابي ولا د نکاح پیغام ورولېږي، ما سره نکاح وکړه. یو صحابي به ما سره نکاح وکړه، بلکې صحابي څوک دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. هغه د نکاح پیغام ورکړ. به ښځې ورته وایي چې ما خو خاوند سره واده کړی دی چې د بستانه پس بل خاوند نه کوم، او ما له باغ را کړی دی په دې کې. ولې که د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم، نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم، هغه سره به نه یم. او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت. وی جړل چې عمر غوښتل، ډېر وجړل. حضرت عمر داسې کار وکړه، یو عالم سره مشوره وکړه. عاتکې یو عالم سره مشوره وکړه. نو دا حضرت علی رضی الله عنه د پلار ډېر دوست، ډېر قریبي دوست. خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان او پلان کې او پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي قریبي یارانه وه، دوستانه. دین اندازه لګوه چې د عاتکه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه نه هغه سره مشوره وکړه. وی علي څه چل وکړه؟ وی وکړه خاوند ښځه له بغیر خاوند نه ژوند ګران ده. وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده، وی خدای پاک به در په دې کې خیر واچي، شریعت کې منع نه ده، دا واده ټیک نه شوی. وکړه خاوند، او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي، امیرالمؤمنین. وکړه خاوند. وی ماله چې هغه باغ را کړی، وی باغ به د هغه خاوند وارثانو ته وقف کا، اگر چې ستا دی، خو ورع او تقوا دا ده، پرهیزګاري، چې د خاوند زوړ خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا، نکاح وکړه. نو بس مجبوره شوه، هغه ورته مسله ووایي ژوند به یوازې تېری څه به کې. حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه. حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس. چې ولیمه وکړه، عاتکه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه، لکه پرده به داسې وه چې د مخ او د وجود پرده به وه. ولیمه ناسته وه، حضرت عمر هم دی، صحابه هم دي، حضرت علی هم دی. نو حضرت علی عاتکې ته عاتکې تا چې شعر ویلو چې وآلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا. تا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بهیږي او ګرمې، او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي، پراګنده به اوس خو د وجود نه ګرد او غبار لر کړی. نو په چغو چغو په ژړا شو، ډېر جاتې وجاړه. حضرت عمر ته علي وی خندل وته، وی علي غمونه مه تازه کوه، په زخمونو اوبه مه اچوه، مهرباني وکړه. په خندا کې دا خوش طبیعتي وه. نو عاتکه ورته څه وایي؟ وی حضرت عمر داسې خاوند دی، داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کوم راکړه نو دا ماله جنت دی. حضرت عمر عدل و انصاف والا، د پیغمبر ملګری، د کې ډېر صفتونه، ډېر صفتونه، او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم. او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی. هغه نوجوان و دی، لږ په عمر کې زیات دی، خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم، ښکلی ژوند به تېروم. خو چې کومه مینه ماله زوړ خاوند عبدالله را کړې د ابوبکر زوی، هغه ماله نه دی را کولی شي او نه بل څوک را کولی شي. مینه یو ځای